ومن يشفع شفاعة سيئة او چا چې سفارش کو سفارش بد یکن له کفل منها وی بداغه د پاره برخه داغینا یعنی په سزا کې دیم شریک دی بد سفارش کې ډېر مثالونه دي لکه د ګناه کار دی او ته سفارش وکړې چې یاره دې سړي له پکې کار وکړه دې دې په ګناه کې ولګو یا د دروغو سفارش یا دوکه ورکول لکه یو ځای کې استادان لګي او ته خپل یو ملګری دی یا خپلوان دی هغه دپاره سفارش وکړي چې یاره دې به کوم استاذ کوه تا ته پته چې دې د استاذۍ لایق نه دی دې د ډاکټرۍ لایق نه دی د ده سره علم نشتی دې په منبر باندې د ناستې لایق نه دی دې په محراب کې د ودرېدو لایق نه دی او ته له سفارشونه کوې دا ټول په دوکو کې راځي او دا ډېر زیات کېږي زموږ په دې ملکونو کې زموږ په دې علاقو کې چا اثر رسوخي بس یعنی د ده چې د ده سره تعلق یې هغه یې مخکې کړی که په هر شي کې لګیایي او نن سبا سکولونه او هسپتالونه وینه ډېر پکې داسې لګیایي دي چې هغوی سره نه سبق شتي نه علم شتي نه ادب شتي خو په دغه ځایونو کې ورمخکې شوي دي ځکه چې څوک خپلې په دغه ځای کې کار کوي هغه له سفارشونه کړي دي نو دا حرام دي دا ناروا دي اگر که ستا خپل زوی که ستا پلار چې تا ته پته چې دی د یو ځای لایق نه دی نو د هغې دپاره به دا سفارشونه نه کوي چې دلته دا کار وکړه او که چا بد سفارش وکړو نو دی د هغه سره په ګناه کې شریک دی